سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې څنګه د هر ګودام لپاره بیل ګروپ جوړ کړو، څنګه توکي له یو ګودامه بل ګودام ته انتقال کړو، د سټاک راپور او د اجناسو د موجودیت راپور څنګه وګورو. د دې چارو د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم خلاصو او وروسته خپل پټ نوم لیکو او خپل ډیټابیس ته ننوځو. له دې وړاندې چې د تخنیکي برخې زده کړه پیل کړو، باید د دې زده کړې سناریو درک کړو. سناریو داسې ده چې فرض وکړئ موږ یو عمده او پرچون پلورنځی لرو چې یو ګودام او یو دوکان لري. غواړو یو بسته انرژي چې 12 بوتله لري له اصلي ګودامه دوکان یا پلورنځي ته انتقال کړو او بیا دا بسته په کوچنیو واحدونو یا بوتلونو باندې وویشو. د دې چارې لپاره لومړی ګام دا دی چې په سیستم کې باید 2 ګروپونه جوړ کړو. لومړی ګروپ ګودام او دوهم ګروپ دوکان. معمولاً اصلي ګودام له وړاندې سیستم کې موجود وي، نو موږ یوازې دویم ګروپ یعنی پلورنځي یا دوکان باید جوړ کړو. مهمه نه ده چې نوم یې دوکان وي یا پلورنځی. د دې چارې د ترسره کولو لپاره لومړی تنظیماتو ته ځو. دلته په سیستم برخې باندې کلیک کوو. وروسته بیا د ګروپونو پاڼې ته راځو او د نوي ګروپ تڼۍ کلیک کوو. بیا ورته نوم ټاکو، مثلا دوکان یا پلورنځی، او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو چې له دې چارې سره موږ یو ګروپ جوړ کړ او دا به زموږ دوهم ګروپ وي پرته له اصلي ګودام څخه. وروسته موږ یو نوي واحد ته اړتیا لرو ترڅو وکولی شو یو بسته په دانه وویشو. د واحدونو صفحې ته ځو. د نوي واحد په تڼۍ باندې کلیک کوو. نوم یې په انګلیسي او محلي ژبه لیکو او په خوندي باندې کلیک کوو. وروسته د ذخیرې برخې ته راځو او دلته توکي برخه خلاصو. دلته لا کوم توکی نشته، نو لومړی پر نوي توکي باندې کلیک کوو ترڅو یو نوی توکی اضافه کړو. کله چې په نوي تڼۍ باندې مو کلیک وکړ، نوم ورته لیکو، مثلا انرژي ناکامورا بسته. وروسته واحد هم ټاکو او د اخیستلو او خرڅولو نرخ هم ټاکو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. له دې چارې وروسته یو ځل بیا د توکي صفحې ته ستنیږو، ځکه چې موږ توکی د بسته په شکل باندې سیستم ته تعریف کړی، باید همدا توکی د کوچني واحد دانه په شکل باندې هم ثبت کړو. یو ځل بیا د نوي تڼۍ باندې کلیک کوو، ورته نوم لیکو، انرژي ناکامورا دانه، نرخونه مشخصو او وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. اوس مهال باید بسته‌ای انرژي ناکامورا یا خو واخلو او یا د لومړني موجودي په توګه یې ثبت کړو. لومړی دلته توکی انتخابو، د اخیستلو تڼۍ باندې کلیک کوو. د شرکت پر ځای کې د شرکت نوم داسې لیکو، لومړنۍ موجودي، تعداد لیکو، مثلا 50 بستې. نرخ نه لیکو ځکه لومړنۍ موجودي ده او په ثبت باندې کلیک کوو. اوس که د توکي برخې ته لاړ شو، وینو چې انرژي ناکامورا بسته 50 کارتنه موجودي لري. که وغواړو چې 2 بستې له ګودام څخه دوکان ته ولېږدوو، نو په بدلولو باندې کلیک کوو. تللي توکي برخه کې بسته انتخابو او مقدار 2 بستې انتخابو. د راغلي توکي په برخه کې بیا انرژي ناکامورا دانه انتخابو. دلته بیا مقدار داسې لیکو، مثلا 2 بستې چې 12 بوتله ولري نو 40 بوتله کیږي. مقصدي ګروپ هم ټاکو، مثلا دوکان یا پلورنځی، او په خوندي باندې کلیک کوو. له دې چارې وروسته که بیا ځل توکو برخې ته لاړ شو، وینو چې بسته‌ای توکي مقدار له 50 څخه 48 ته راکم شوی او 40 بوتله د ناکامورا انرژي موجودي لرو چې ډیره شوې ده. که وغواړو چې د دې معاملې راپور وګورو، د ذخیرې برخې راپور ته راځو، معامله انتخابو، تغییر باندې کلیک کوو او هلته د بستې او دانې بیلانس وینو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.